داسې خبره ده چې چا درته دې راپرېښستله چې وویل شي بس دیګ تا ته پاتې شو بیا به حتمي ضروري ستا خوښه ده ستا طبعه ده چې څه شی پخې دیره کې چې څه وو هغه به ورته دا یو سپینه برګه ده او یو توره برګه ده. توره برګه کې دوه رقم دي، یو ګول ده او یو دغه د اوږده هندوانه ده. هغه ګول داسې ده چې سپینه برګه د دې دواړو نه ډېره خوږه ده. دا د غوړکي دی. دا غوړکي لکه څنګه؟ دا یو رقم دغه ده چې دا پاڼې راټولوي او دې سره باغ ډېر خرابېږي. بس دغه چې یو داسې یو بوټی وکړي بس د بوټي نه بیا دا ډېر شي. د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. تمه ده چې ټول به رک روغ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن اوسي. لیدونکو اکثر لیدونکو ته به دا بهتره معلومه وي چې د افغانستان کې بیا د ننګرهار ولایت دغه ځمکې چې دي دا یو حاصلخیزې دي، زیاته سبزیجات ورکوي، زیاتې میوې ورکوي، غنم ورکوي، جوار ورکوي. خو بیا دې کې ځینې ځمکې دي چې په هغې باندې د سبزیجاتو کې یوازې سبزیجات پکې دومره نه کېږي، یوازې میوې پکې کېږي او په میوې کې بیا هندواڼې او خټکي کوي. چې د دې د جملې څخه د ګوشتې ولسوالي ده چې په ګوشتې ولسوالۍ کې اکثره ځمکې چې دي اوبه نه لري، اوبې د اوبو لاندې نه دي، نو هغې ځمکو کې اکثره بیا دوی هندواڼې کري. هندواڼې کري او اوبه هم ورته په جنریټرونو باندې یا په یو لاره یا په بله لاره باندې سیند راجګوي. نو دلته په دې خاطر باندې خلک هندواڼه زیاته کوي چې نور فصلونه په دغه ځایونو کې نه کېږي. موږ هم نن غوښتلي دي او راغلي یو چې تاسو ته د ګوشتې ولسوالۍ باندې یو خپرونه جوړه کړو د هندواڼو باندې چې دلته خلک دهقانان هندواڼې کري، باغونه کري او د دې ځای باغونه بیا داسې وي چې 50 جریبه، 80 جریبه، 80 جریبه، حتی یو 3-4 دهقانان یو ځای کېږي تر 100 جریبو پورې دلته کري. موږ هم وغوښتل چې نن ورځ راشو تاسو ته په دې باندې خپرونه برابره کړو. تاسو هم موږ سره پاتې شئ په خپرونه کې تر پایه پورې وګورئ او خوند پاک نه وروسته اجمل کاکا د دې ځمکې څښتن دی او دغه باغ د هندواڼو چې دی دا دوی کرلی دی. دا نه فکر کومه چېرته تللی و، مونږ خو ډېر وخته راغلي خو انتظار مو ورته ویستلو، دا دی راورسېدو. اجمل کاکا ستړی مه شئ، په خیر رالي. تاسو ستړي مه شئ، په خیر راشئ، هر کله راشئ. خوشحاله اوسئ، مونږ د ډېر زیات په انتظار. الله مو بخښه او بخشش او بخښنه غواړو. خوشحاله اوسئ. ګپ مې در سره ولګولو. اجمل کاکا دا ځمکه د خپله ده که په اجاره دي نیولې، که په ټیکه دي نیولې ده، که د دولت د شخص سره څنګه؟ دا په اجاره نیولې دا د دې کلي ځمکه ده، تقریبا داسې یو 40-50 جربه ده. بیا موږ اجاره نیولې ده، جرب 80 منه اجاره غنم، خالي صرف غنم. جوار پکې نشته؟ نه کال تمام 80 منه غنم. دې نه به تاسو صرف د هندواڼو فصل اخیستی شئ؟ بعد دې باندې یو د هندواڼو فصل کېږي او بیا د جوارو ګزاره کېږي. خو یاره د جوارو بیا اوبو سیستم اوبه ډېرې غواړي او دا جنریټري اوبه دي هغه چې دی بیا په جوار باندې مصرف ډېر راځي. زه خو وایم چې هندواڼې ډېرې اوبه غواړي، ځکه هغه ستاسو دلته یو کارمند مخکې بل ویلې چې موږ یو ورځ بعد 2 ورځې بعد دا اوبه کوو. جوار خو بس دومره اوبه نه غواړي. ستا خبره صحیح ده. اقلا هغه ټول جریب هغه دې کې جریب کې 3 دوچي هغه ټول جریب اوبه کول غواړي، چې ته د 3 دوچو ځای اوبه کېده او چې ته د ټول جریب اوبه کېده. او دا خبره خو بالکل صحیح ده. دې کې اکثر هندواڼې مونږ وکتلې دې غاړو ته پرتې دي یا دې منځ کې پرتې دي، یو قسم زیړې شوي یا خپله چاودلي. دا کوم مرض دی او که نه څه بل څه دغه لري؟ دا خو سږکالي مرضونه په دې ډېر دي چې سږکالي وچکالي ده
او وړکیه مرض لګېدلی دا هلکان چې لګېدي تقریبا د دې دا څلورم وار دی چې دا دوی دا څلور رقمه دوی په دې باندې موږ ټیسټ کړله چې یو رقم یې لانچر دوی وه یو رقم یې چې دی اومیډا وه یو رقم یې اسیټا وه اوس هم لیمډا اومیډا راوړي انشاءالله دا لږه ښه ده ګزاره کوي که نه لکه سلو کې 2% کار کړی یعنې که دا هر مرضو کې ته پې پوهېږي انشاءالله بس موږ که نه کوم ډاکټر راغواړي تجربه لرو هغونه دغه نه لرو دا ډاکټر نه راغواړو دا تجاران دلته په خپله راځي که نه تاسو تجاران ته زنګ وهئ یا منډۍ ته ورځئ یا هلته وروړئ دې څه حساب دا خو دا تجاران چې کوم دي دا د دې کلي ولس یا مثال له کابل نه راځي دا ځای نه راځي انشاءالله په ګوشته د ګوشتي هندواڼې ډېر نوم لري په ننګرهار په سطح باندې دی کې یو دوه خوبیانې دي چې هر چا ته پته نه لګي بعضې تجار ته پته لګي یو چې دی د دې رنګ زر نه خرابېږي تقریبا که بله 3 ورځې تېرېږي هغې رنګ خرابېږي د دې رنګ نه خرابېږي او بل د دې وزن د هغې په چند باندې اضافه وي بل تجار چې کله تاسو نه دلته هندواڼه واخلي شکول یې پر تاسو دی که تجار بیا خپله شي دې بس موږ باندې هر څه مکمل تجار ته چې موږ ګاډی بار کوو په کنډمو ته وتاله زموږ په پیسې پوره شي نور ټول مصرف په موږ یو ملګري نه مخکې پوښتنه وکړله نورو کلونو کې به دلته داسې و چې زرنج به خرڅېدلو یا به ډاکسن خرڅېدو بس ته موټر به بس چې ودرولو د دې ریټ به معلوم و چې په دومره پیسو خرڅېږي سږ کال ولې په توله کې خرڅېږي نو هغه داسې پټو والا خرڅېږي چې هغه مثال یا مازده نه پوره کوي یا خاور نه پوره کوي یا په ډاکسن باندې خرڅېږي دا خو مثال غټ پټی دی ځکه چې دی غونډه د ټول سودا ده او د ټول سودا داسې په دې کې چې دی لانجه د تجار ډېره نه سیمپلي معلومي 4-5 کیلو سیمپلي په هماغې باندې بیا خلک ورکوي د دې ځمکې ساحه ډېره زیاته ده تقریبا څومره چې موږ ګورو د کیمرې په سترګه باندې ښکاري ډېره زیاته ده او دلته ته منځ کې غټ ټاپو دی دې ټاپو کې اوبه روانې دي نو دې ځای پورې به تاسو دا موټر څنګه راوړئ په همدې کښتۍ راوړي دې ته خو موږ ډېر مصرف کړی تقریبا هغه مخامخ پولي مچولي درته ښکاري تقریبا 2.5 لکه افغانۍ په هغې خرچه کړې ده بیا تقریبا دغه کښتۍ چې ته ښکاري دا په 10 لکه روپۍ دا کښتۍ اخیستې دي نو دې ته تقریبا په اول کال باندې دا یو کال مخکې دې باندې موږ 20 لکه روپۍ مصرف کړي همدې کښتۍ باندې دې کښتۍ او په دې پولو او په دې سړکونو او په دې ټول دغه یعنې اوس کولی شي چې موټر د پټي ګر چاپېره تاو شي اوس کولی شي چې هر رقم موټر کې دی چې پټي ګر چاپېره تاو شي او تقریبا څونه وخت کې به تاسو د دې نه یو موټر باروئ مطلب یاره د دې اول چین د دې باندې پالیزونو والا پوهېږي که نه اول چین چې راورسېږي د هغې نه وروسته تقریبا 15 یا 20 ورځې پس بیا هم چین رارسېږي نه اندازتاً مطلب نن د موټر ډک کړلو بیا په څومره ورځ موټر راځي که نه دا معلوم نه چې تجار څومره وړلی شي نه 20 ورځو نه مخکې خو بیا دا خام وي دا خو بیا نه خرڅېږي 20 ورځې پس مثال چې بیا پخه شي بیا تجار راشي بیا ورسره خبره کېږي دلته مې د یو ملګري نه مخکې پوښتنه وکړه خو فکر کوم هغې یو څه تجربه کمه لرله تاسو په دې کې تجربه زیاته لرئ ځکه همدغه مو کار دی دا بعضې هندواڼې پوستکي ډېر ډبل وي علت یې څه وي دا خو تخمونه دي هر یو تخم هر یو هندوانه خپل رقم لري خپل پوستکي لري خپل وزن لري اوس دې کې څو رقمونه دي موږ خو دا 3 رقمه یا تقریبا 4 رقمه هندوانه کرلې ده چې یو ایکسټرمي ده یو دغه ده دا پالنګي ورته وایي یو چې دا ورین ده او یو دغه د فونکس ده او بله دغه میرات مړي نوم یې هېر شو که په ساده پښتو کې زموږ د لیدونکو ته ووایې مطلب شنه توره سره دسې دا یو رقم توره برګه ده یو رقم پالنګي به دغه ورته وایي د قندوسۍ ګرده یو هغه ده یو رقم سپینه برګه ده او دې کې چې دا توره برګه کې دي کې 2-3 رقمه نوره ده هغه بیا تاسو نه پېژنئ دا ښې پکې کومه یوه ده یاره ښې پکې زما په هر سړي خپل نظر دی خو زما په نظر باندې ایکسټرمي یا قندانې تخم چې دی دا ډېر کامیاب دی اوس داسې په دې پټي کې مطلب زه داسې ور روان شم زه څه پوهېږم چې دا هندواڼه پخه ده دا خامه ده دا موږ ته په دې باندې پته لګي چې کومه هندواڼه په د بوټي غاړې یا د دوچي خوا کې پرته وي هغه پخه وي چې ستونه وړاندې کېږي نو هغو نه هندواڼه خامېږي لکه پته لګېږي چې یاره دا رنګ یې معلومېږي او ټیم سره معلومېږي که چیرې یو 2-3 موټره په یو ځل باندې تاسو ته ودرېږي تاسو بیا کولی شئ چې هغې ته دومره هندواڼه وشکوئ تر څو هغه موټر پوره کړي که نه بیا به مزدوران نیسئ انشاءالله موږ سره خو مزدورانو ډله مکمل تقریبا 15 نفره شاوخوا ډله د رایستلو والا بېله ډله د شکولو والا بېله ډله د بارېدلو والا بېله د هر سړي خپل کار یې هغه معلومي او شپه ورځ ورته همدلته پراته اوسئ او شپه ورځ همدلته پراته وي الله دې پکې برکت واچوي الله هم خوشحاله لره الله مرګ لره راوله الله هم کامیاب لره زموږ د کولی څه خدمت یې موږ تاسو ته اماده یي الله هم ژوندي لره ډېره مننه
له وخت نه مې ته پام وسو چې د جنریټر چالانولو اول هغه بل ملګري چې ستاسو بشکې راواغېستله دا پیپ یې ورته ډک کړو بیا تا شګې راواغېستې ډنډ ته دې واچولې دا د څه لپاره دا دغه پیپ چې دا جال کوي څنګه جال چاڼ کوي د اوبه ترې ډېره زیاته وځي نه دا بشکو کې مول دا پیپ د څه لپاره ډک کړو خو تاسو چې جنریټر چالان کړی پیپ خپله اوبه راکش کولې نه نه دا ډنډوره چې دا څه شی دا کشف نه کوي چې اوبه کش کېږي
او دا شګې د بیا چیته لپاره ور واچولې؟ دا دغه پیپ چې دغه چاڼو کې د دې نه اوبه اضافه وځي او دا بیا پوره اوبه رالېږي. یعنې دا پیپ چې دا کوم ځای کې سوری سوری دی چې ته شګه ور واچې دا سوري به دې دا بندېږي. بندېږي په بالکل. دا کوم تخنیک دی؟ بس شګه ده نو. او دا اندازتاً په هفته کې څو ځلې اوبه کوئ؟ دا یو ورځ بعد اوبه کوم. یو ورځ بعد اوبه دې ته ضرر خو نه لري؟ نه اوبو سره دا ښه کېږي نو. خو زه وایم چې ضرر به په دې نه لري. نن په ننګرهار کې دومره ګرمي ده یاره چې دا هېڅ شی هم نه 40 درجې ګرمي ده. ستا دې کالو ته چې ګورم ته به یې دا هلته غوټه وهلې ده، خو دا به غوټه نه وي، دا به ټوله خولۍ ده. نه خوله ده انشاءالله. او دغه د یو ورځ بعد او 2 ورځې بعد انتهایي 2 ورځې بعد که نه که هره ورځ خو به نه شم ویلی، خو یو ورځ بعد حتما وي. دا په دې جنریټر باندې چې اوبه کوئ دا خو په دې باندې ډېر مصرف راځي. دا بس تقریبا چې جنریټر چالان کړي 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعته کې خو دا اوبه کېږي نه، مشکله ده ځای. حتی دا به 8 ساعته وخت نیسي حتمني. دونه وخت کې به دا څومره تیل مصرفوي؟ دا چې سهار مونږ سټارټ کو مطلب د چاو ټیم کې تر ماښامه پورې چلو نو 8 9 10 11 پورې دا مصرف لري لیټر. دا ډېر کم مصرف نه لري؟ مصرف کم دی، ماشین خو ماشین دی. نه خو هلته په ماشین باندې زور هم دی که نه، ماشاءالله دومره اوبه راولي، خو دا دومره زور سره خو بیا دا ډېر کم مصرف کوي. بس دا ال ډي ماشین دی او ښه دی ګزاره حال دی مصرف. زه خو موږ هم وایو چې مصرف یې څومره کم اوسي هغومره به تاسو ته ګټه زیاته وي که نه. نو دا تقریبا دغه ساحه کې چې دا ملګري د مخکې ویل چې 50-60 جرې به هندواڼه موږ کرلې په دې ساحه کې. څو کسان یې سمبالوئ؟ دلته مزدوران دي، ټول د یو کور استئ، د مختلف کورونو استئ؟ دلته دغه یو برخه چې دا مونږ 15 نفر یو او دا یو برخه چې دلته 2 نفر دی خپل شخصي که نه، او نور بیا کومه ورځ کار زیات بس بیا یو نفر اضافه کوو. مزدوران نیسئ بیا؟ او بیا مزدوران نیسو. او دلته شپه ورځ پراته استئ ورته؟ او دلته شپه ورځ پراته یو. بیا تاسو خو به دیګ میګ او بستره او کټونه هر څه دلته برابر کړي؟ هر څه خپل دی. او دیګ هم خپله کوه، هر څه کوه. داسې اندازتاً چې بیخي غټه هندواڼه څومره وزن به ورکړي؟ نو دا خو وخت پورې اړه لري، ځکه بعضې داسې نه چې دلته مطلب تاسو دا باغ کرلی دی تقریبا دا میاشت کېږي د هندواڼې به رسېدلي شاوخوا که نه، تر اوسه پورې څومره وزن به ډېر ورکړی یو هندواڼې؟ د ویش نه نیولې تر 22 23 15 په انتهایی وزن دی. یو هندواڼه چې وه هلته ختلې وه هغه 20 کیلو ختلې وه. دا خو بیا د نمایش لپاره تاسو باندې هغې قیمت به هم جېږي. او دا خو ده نو. نه هغه بیا دلته ساتئ ځان سره که نه خرڅوئ؟ نه ختموي، تجارت یې ورکوو. نه یو دانه 2 دانې خو نمایش لپاره سړی باید وساتي. ولا هغه نظر اخلي بس بیا منځ کې چې هم نه هسې بس تش کدو ته جوړي. دا چې دا هندواڼه دومره غټه اوسي دا پخه وي که بیا خامه وي؟ پخه وي ده. اکثره خلک وایي د هندواڼې چې څومره غټېږي بیا لکه هغسې خوند نه کوي لکه څنګه چې دا برابرې. خیر هغه خپله مزه خو ترې ځي، هغه خو د سرو په زور جګېږي که نه غټېږي، او خو خپل خوند پکې بیا مې خو ډېر پخوالی ښه انشاءالله. دې کې یو قسم هندواڼې دا پوستکی ډېر زیات ډبل وي، تقریبا دغونه پوستکی لري، دا ولې؟ هغه تخم پورې اړه لري. ښه وي هغه؟ هو هر رقم تخم یې، ځکه بعضې پوستکی نری بعضې نری غټې. هغه غټ چې دی هغه بېل تخم دی او دا نری چې دا بېل تخم دی. دا ډبل پوستکی والا خو بیا عوام غرق دي که نه، هغه بېچاره چې هلته وتلي هغه 10-12 کیلو خوري چې کور ته راوړي 3 کیلو پکې هندواڼه. خو د هغې خوند هم بیا ښه که نه. نه خو تاوان هم دی که نه تاوان خو دی، خیر په هغې مصرفونه هم زیات چې یو ساعت دی چون مونږ وشکوو، یعنې دې سره مونږ 3 وشکول هغه مونږ 1 وشکوو، خو دا چې چې د هغې غټون هم ښه او خوند هم ښه. ډېره مننه. خیر کار نه دې نه وباسي. الله دې بخیر. فکر کوم ته لکه چې د دوا د شیندلو مسؤل یې؟ شکه چې بس مزدوري ډېر بد شی دی. مزدوري ښه شی دی بد شی؟ نه ډېر بد شی دی، ورکې کمونه دی. اوس حالات کې ډېر بد شی دی. نه اوس حالاتو کې چې چاته مزدوري پیدا شي شکر دی وباسي. والله شکر خو بس هر وخت کې د انسان شکر وباسي، خو بس یو نیم وخت سړی ستړی شي بس د ژوند نه بیا زړه تور شي. نه زړه به نه توری، کار هم کوه چې د کار نه دې ونه باسي، خپل کار هم کوه. ته فکر کومه چې پم دې خالي شولو د دوا لپاره راغلی چې پم تر سول ته ډک کړي؟ بس وروره بس همدغې لپاره راغلو. نور دا د څه شي دوا ده چې دا اوس شیندې؟ دا د غوړکي دی. دا وړکې لکه څنګه؟ دا یو رقم دغه ده چې دا پاڼې راټولوي او دې سره باغ ډېر خرابېږي. بس دغه چې یو داسې بوټی وږي بس د بوټي نه بیا دا ډېر شي، او چې دارو په ونه شیندي نو بس ټول باغ نیسي. دا به تقریبا څومره وخت کې دا مرض کوي؟ که معلومات د دې نه کېږي چې هر کله پرې راغلی؟ دا بس باران چې نه دا د باد سره ډېر راځي، او دا د باد سره د دوړو دغه سره ډېر دغه کېږي. دا غیر د غوړکي نه نور کوم مرضونه په دې هندواڼو کې؟ ولا هر رقم مرض شته دی، او چې دا
پوه شوې. دا خو تقریبا څه 50-60 جري به شاوخوا کې باغ دی. ستاسو ملګري مخکې یادونه وکړله. په یو نفر باندې به دې دوا څونه ورځو کې توشي کړو؟ ولا داسې وي چې موږ سهار دغه شوي دغه نیمه پالیز دی. بس داسې وي چې 10 پمه 22 پمه به مو اچولي دوو کسو باندې. ګرمي خو هم ډېره زیاته ده او بیا بل د پټي کې چې ګر زیات شي یو رقم دوب غوندې ځکه هلته بوټي دي پکې که نه او بل د پاسه د نور شي یو رقم دوب جوړوي. نو څنګه ګرمي دې نه کېږي؟ یاره چې بس کېږي نو بس څه کوې نو که کېږي د سیند ته راځئ او غوټه وهه که بس اوس وخت کې دا اوبه هم خرابې دي سړی غوټه نه شي وهلی. نه خو ګرمۍ په حالت کې خو ښې دي که نه چې راځي یو غوټه پکې وهي او بیا ورځي دوا شي. بس بیا ځو دمه کوو چې پمپ خالي شي بیا ځو یو دمه وړه غونډه کې دمه وکړو بس بیا راوځو. دا تقریبا په ته دې دا اوبه راواخله. ښه مازدیګر کې دا دوا ښه تاثیر کوي، غرمه کې ښه تاثیر کوي، سهار کې ښه تاثیر کوي، کوم وخت کې ښه تاثیر کوي؟ دا چې دی دا د غرمه کې ډېر دغه کوي چې په ویشندي چې لمر وي او چې نور وي. او مازدیګر کې بیا هغومره تاثیر نه بس مازدیګر کې چې دی بس هر څه دغه مازدیګر کې هم دا ښه تاثیر کوي په دې چې بس دا هر څه دا خزنده چې ده دا د دغه پاڼې سر له راځي او دا په هوا یخه شي او بس دغه وخت کې دا دغه کوي پیدا کوي. اوبه خو نن ډېرې خړې دي که نه؟ دا چې دې کې ته دې اچې دا پیپ نه بندوي؟ نه خو دا خو همدې چانډ لپاره موږ دا ټوټه دغه کړې ده دې لپاره او چې همداسې په ټاپ کې ور واچو بس بیا دغه کېږي. سمه ده ته دې دوا وشینده چې وخت ضایع نه کړو ځکه چې بیا مازدیګر کېږي او وخت ناوخته کېږي بیا به چې ستا د لاسه مې دوا ونشیندله هغه دې وخت رانه هغه څه خبره نشته دی. ډېره مننه. لیدونکو دیره خو وکتله ماشاءالله ډېره ښه جوړه 15-16 کټونه پکې پراته دي، بالښتونه پکې پراته دي. نو په رښتیا باندې ګوره ونه ګڼې خو کله کله راتللی د مېز یې شته دی ګوره هسې نه چې روزانه راخوشي هستی. اشپز ماما لکه چې لګیا دی چې بخۍ اشپز ماما څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. تاسو څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ چې په خیره ایرانیت خو بنګلۍ ورته کړې ده خیره سره بنګلۍ لکه چې د خپل پټي دي د خپل پټي دی. کله داسې شوي دي چې دا ملګري دي لګیا وي په دې پټو کې مطلب هندوانې شکۍ پوه شولو 12 یوه بجه ده تا پخلی نه یې کړی او چې راغلی ته ښه ډبولی؟ نه د ډبولو مسله خو به پکې نه راغلی خو زمونږ کار روزګار همداسې دی چې ټول عمرې زمونږ دغه چې دیګ وروستی ځکه کارونه کوو بس چې کار نه کله وزګار شو بس بیا دیګ کوو. نه دا خو مې هسې ګپ ولګوو تاسو خو ټول دلته مسؤلین هستئ او ټول به په نمبر باندې کار کوئ. پخلی یوازې ته کې او که نه ملګري دې هم کوي؟ یاره بس پخلی د ټولو دغه ټاپو کې چې کوم هلکان دي نو زیاتره بس هغوی کوي. زه پکې داسې خاص مهارت هم نه لرم خو همدا نن پکې راغلی. نه که داسې چې کوم یو زورور شو لکه څنګه زورور؟ خو بس یار یو زورور شولو په تا باندې چې وکړه پخلی وکړه. داسې خبره ده چې چا درته دې راپرېښستله چې وویل شي بس دیګ تا ته پاتې شو بیا به حتمي ضروري ستا خوښه ده ستا ته به ده چې څه شی پخې دیره کې چې څه وو هغه به ورته پخې. نه موږ یو وخت کې لیله کې وو که نه بیا لیله کې زموږ شخصي اتاق وو موږ به پکې پخلی مخلی ورڅه خپله به کولو. نو موږ به اکثره چې وو دا 15 کسانو په یو اتاق کې نو موږ به کوشش کولو چې ناوخته راشو ځکه د پخلي نه ځان وساتو. ما به همیش کوشش کولو چې ناوخته راشم. ته خو به داسې نه کوې؟ نه زه خو داسې نه کوم. کور د ملګرو ودان او دغه داسې وي چې یو نیمه پکې رانه مشري او نور چې دي ټول بس داسې وي چې کشران دي هغوی بس زیاتره داسې کوي چې دیګ او د دیرې کار هر څه هغوی کوي
زه به چې راشم نو تیار یې ډوډۍ ته ځم تیار ده زه په تیار اموخته یې بس په تیار اموخته یو نه ملګري ټول دوایي او اوبه او څوک یو کار څوک بل نو بس نن یې ماته ویل چې ته دیګو دا خو ډېره ښایسته ساحه ده شنه ساحه ده د اوبو منځ دی داسې یو چې دې خوا اوبه روانې دي وړاندې دي دواړو نه خوا اوبه روانې خلک چکر ته راځي چکر ته خو ډېر خلک راځي ان تر دې چې هغه د حکومتي چارواکي هم راځي کله چې مثال زړه تنګ شي یا دغه شي نو به چکر ته دلته راځي او د کلي خلک خو داسې وي چې هغه خو روزانه هم دلته راځي زیاتره خلک دلته چکر ته راځي ځکه چې دا ساحه یخ هم ده شنه هم ده باغونه هم دي هندواڼې هم پکې شته او بس نو ساعت هم تېرېږي تازابۍ خو به هم نه ځکه چې چکر ته راشي حتمن یې کټ راکه او بالښ راکه او سترنجې راکه او دیګ را او کاشوغه راکه دا شیان به غواړي تازابۍ خو هم ډېر نه موږ هر څه موږ سره خپل دي دلته چې ته وغواړې نه چې چکر ته خلک راشي هغه یې نه غواړي هغه زموږ میلمانه دلته چې هر څوک راشي لکه تاسو څنګه رالی داسې هر څوک چې راځي نو موږ ورته مثال خبره څم چې په وسي هغه خپله وسه ورسره کوو د میلمستوب یې کوو هندواڼې نه نیولې د خوراک څښاک چې څه او بس اخره کې ورته وي چې به زه که دغه شی ځان سره کور ته مړي هم ورته ورکوي نن که دې موږ میلمانه شو او بنډۍ خرابې پخې وې دلته خو نږدې نه دوکان شته نه هوټل شته نه بازار شته موږ به څه کوو بینګلۍ خو به اول خرابې نه موږ حتمي ضروري کوشش کوو چې دوه ځای دیګ وکړو یو بینګلۍ یو ورسره بل هر هغه شی چې او بیا چې میلمه راځي نو دا خبره موټرسایکل شته بازار هم شته نو خامخا بس داسې چې میلمه بیا لږ نازو نه نه ټوکې مې وکړې تاسو چې په دومره مینه موږ ته پخوئ حتمني به ښه راځي انشاءالله کوشش به کوو ډېره مننه عزتمنه سي الله مار کړه لیدونکو ټوپې په شا باندې راړولې را روان دی د سیند غاړې ته ستړی مه شي بخیر خیر له جوړ است خیر دې صحت هم ښه دی د ټوپ باندې څه شی کوي چې په اوږه کړی ولا دا خو اورو د پالیزون ته هندواڼو لاوړو هلته خو سینا غاړې ځمکې دي په دې اوبو باندې د ټوپ باندې اوړي و مشکله نه ده نه ولا بس موږ سره مخته یو نو دا ټوپ که لاره کې هوایي کمه شي پنچر شي سوریه شي دا به څنګه ولا بس دا خو مقرره ده الله نه بس موږ احتیاط کوو احتیاط پکار دی نه تاسو څنګه د سیند منځ کې دواړې کړلې ولا دا لږ حاصل ښه ورکړي ځکه د دې خاطر هم دلته کرلي ټول ټال به تقریبا دلته تاسو څومره هندواڼه کرلې په دې ساحه کې یاره تقریبا موږ دلته شپېته جربه ځمکه کرلې خو درې ملګري په یو ځای دا په درې نه پوره سمبالېږي وو که نه مزدوران نه مزدوران استفاده سره شته دي هغې نه استفاده اخلو اوس هندواڼو پوښتنه کې هلته مرض یې کړی دی چې دوا دپاره ځي یا هلته ګاک راغلی د خرڅ لپاره څه لپاره ځي ولا اوس اوړم هلته جنریټر سټارټوم بیا کېدای شي انشاءالله ګاک را روان دی و د 3 منټه بعد در رسم هندواڼې په هغه خرڅوم جنریټر اوبه کوئ و غیر د جنریټر نه دا بل کوم سیستم نه لري چې تاسو وکولی شئ ولا لري خو لږ تاوان لري ځکه چې اوبه راجګېږي لږ په سخته راجګېږي زه خو یم چې جنریټر به تاوان لري ځکه چې تیل مصرف کوي تیل خو داسې ده چې موږ هغې ته ګورو موږ بیا پالیس وشي بیا روپۍ یي او هغه هم همداسې جمع کې روپۍ نه چې موږ په دې باندې کاروبار ځان ته جوړ کړو هغه د سکواټر کار لري هغې باندې لږه سخته ده موږ ته څومره وخت کېږي چې هندواڼې رسېدلې دي ولا به داسې وه چې دا میاشت برابر شي او نور به څومره وخت دوام کوي انشاءالله د اختر نه به وروسته مې یعنې یو نیمه میاشت شاوخوا نور شاوخوا به نور یې وو انشاءالله دلته تاسو په څه حساب هندواڼه ورکوئ موټر په حساب باندې د من په حساب باندې او که نه مسخت ورته ووایي چې وش کوه یاره فلحال خو موږ منقط ورکوو و من په اوس وخت کې په 8 او 9 اویو پورې خرڅېږي په نورو کلونو کې به ما چې څومره معلومات کړی دی پوه شو زه څومره پوهېږم دلته به د موټر حساب و مطلب که ډاکسن به حساب بیل و ریټ به معلوم و د زرن به بیل معلوم و د دې غټو ګاډو به بیل معلوم و څه کالوالي په پیسو اوس تجارانو لږ کار حساسیتي کړی دی بس په منقط خرڅې وایي منقط باندې اخلي په دې منقط کې د غټې هندواڼې د وړې منځمهاله قیمت بیل معلومي که ټول په یو ریټ ولا بیل معلومي ښه هندواڼه په ښه ریټ خرڅېږي کمزورې په کمزورې او دې کې دوه رقمه اکثره چې مونږ کله خورو نور خو په هغو باندې مونږ نه پوهېږو د یو کې زړي ډېر زیات وي چې غټ زړي وي د یو کې ډېر کم وي او چې کم وي هغه ډېر نرم زړي وي هغه د هندواڼې چې دي تخم پورې فرق دی ښه تخم یې هغه زړي هم کم ورکوي او چې لږ خراب یې هغه زړي بیا ډېر لري زړي غټ زړي او تخم پورې فرق دی د دې د تخم سره تاسو څنګه کوئ همدلته ورته تخم تاسو خپل دغه مطلب اچوئ یا د بل هېواد نه راغواړئ یا دلته افغانستان کې پیدا کېږي د افغانستان کې موږ خو جلال آباد ښار کې شرکت نه راوړو او هغه په 3000 افغانۍ هغې وخت کې ډبې او داسې یو چې جرب ته ډبې رسي
او دا کرل کېږي عموما په کوم موسم کې؟ دا بس دال وي په 18 او 15 او 16 او داسې وخت کې کرل کېږي. یعنې د هغې وخت نه را تر دې وخته پورې چې دا رسېږي څو میاشتې به تېرېږي په دې؟ یاره په دې کې داسې وي چې 2.5-3 میاشتې وځي. یعنې 2.5-3 میاشتو کې رسېږي او تقریبا 2 میاشتې یا 1.5 میاشت دوام کوي. او غونډ 15 میاشتې سیزن لري دا. زه تا د کاره نه وباسم. صحیح، سلام علیکم. لیدونکو دا په کومه ساحه کې چې زه ولاړ یم دا د 2 سیندونو منځ دی. داسې ووایي چې په دې سیند منځ کې یو ټاپو دی، تقریبا دغه ټاپو به 1.5 سل جریبه یا 160 جریبه شاوخوا دغو نه راځي شاوخوا کې. په دغه کې دلته دهقانانو هندواڼې کرلې دي، دې سیټ ته هم اوبه روانې دي او دې خوا ته هم اوبه روانې دي. تاسو به مخکې په خپرونه کې له ځینو دهقانانو د خولې څخه اورېدلي وي چې دوی دې په کښتۍ باندې بیا دې خوا ته موټر راړی، دلته بیا موټر بارېږي، بیا د دې ځینه ځي اخوا ته نورو ولسوالیو ته یا نورو ولایتونو ته ځي. نو ډېر مشکل کار دی. مخکې هم هغه کاکا یو خبره وکړله چې تقریبا په دې ساحه کې چې دا اوبه موږ بچ کړي دي او دا ټاپو هم راتنګ کړی دی په دې خاطر باندې چې کښتۍ پې واوړي راواوړي 50-60 لکه روپۍ موږ مصرف کړي تر څو اوبو ته موړه واچو چې دا اوبه اخوا دوی خوا ته لاړې نه شي. نو رښتیا خبره ډېر مشکل کار دی، خو د حلال رزق د ګټلو لپاره به یو وسیله یوه لاره حتمني برابروي. انسان باید همداسې کښېنني، انسان تل خواري وکړي، کوشش وکړي. نو په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، یو څه خوند مو ترې اخیستی وي، یو څه معلومات مو ترلاسه کړی وي، یو څه د چکر ساحې مو پکې لیدلې وي او خپرونه مو تر پایه پورې کتلې وي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، ما صدام الفت او د کمرې په بخش کې خانزلي ظاهر ته اجازه ورکوئ. که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ترڅنګ یې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې راورسېږي. تر بیا ښې چارې.